الله العظيم ورونه بې صبره او بې حوصلې نه شي، لږ نور هم صبر وکړي او په دې حالت کې چې اوس مجاهدو ورونو ته چې د ګولیو باران لاندې او د اور په لمبو کې خپل سنګرونه ساتي خیال وکړي. ورونو لکه چې اطلاع لرئ د دې پنجشنبې په ورځ د جنیب معاهده د افغان ولس په غیاب کې امضا شوه. 6 کاله مسلسل مذاکرات په یوې داسې معاهدې منتج شول کوم چې نه جګړه پای ته رسولی شي، نه سوله او امن قایمولی شي، او نه د 15 میلیونه افغان مهاجرینو لپاره خپل ملک ته د بېرته ستنېدو مناسب او سازګار حالات را پیدا کولی شي. زموږ له نظره د جنیب معاهده ناقص او غیر عادلانه ده او زموږ مؤمن ملت نه داسې معاهده مني او نه د هغې په وړاندې کوم التزام او تعهد پابندي لري. دا ځکه چې اول د جنیب په مذاکراتو کې داسې اړخونه خبرو اترو ته ناست ول چې یوه هم زموږ د ملت نمایندګي نه شوی کولی. زموږ مجاهد ولس هیڅ چاته د دې اختیار نه و ورکړی چې په دې مذاکراتو کې د کولو قدرت لري. دوهم د دې په ځای چې دوه هغه اصلي طرفونه د جګړې پای ته رسولو او روغې جوړې لپاره خبرو اترو ته کښېني، کوم چې د جنګ په ډګر کې د یو بل سره مخامخ دي، هم په مستقیمه توګه او هم د نجیب له لارې په خبرو اترو کې شریک ول. خو مجاهدین دا د کشالي دوهم اصلي طرف نه مستقیما په دې مذاکراتو کې برخه درلوده او نه په غیر مستقیم طور. په دې خاطر چې لومړي مذاکراتو کې اصلي اطراف بحث او مناقشې ته نه او افغان ولس ته د منلو وړ نه ده. که اوس روسي پوځونه له افغانستان څخه وځي نو وجې بلکې وجې دا ده چې روسان د 10 کلن مسلسل جنګ په دوران کې بالاخره په دې حقیقت پوه شول چې د افغانستان نیول د مجاهدینو مقاومت څه کول او په دې مؤمن ملت یو مزدور حکومت تحمیلول امکان نه لري او د اوسپنې او باروتو په ذریعه د ایمان قوت ته ماتې ورکړي. هېڅوک د اوسپنې او باروتو په ذریعه د ایمان قوت ته ماتې نشي ورکولی. روسان اوس په دې خاطر له افغانستان نه وتلو ته مجبور شوي چې د دوی پوځ د جنګ په میدان کې زموږ د ضرورو مجاهدینو په وړاندې ماتې خوړلي او اوس له وتلو نه پرته بله لار نه لري. همدا وجه ده چې روسانو ویل که د جنیب معاهده امضا چې پرې امضا نه شي موږ به خپل پوځونه د افغانستان څخه باسو. د
دا خبره په دې حقیقت شهادت ورکوي چې روسي پوځونو وصل د جنیب د مذاکراتو په وجه نه بلکې د جګړې په ډګر کې د ماتې په وجه څلورم د دې په ځای چې د جنیب معاهده د روسي پوځونو فوري کامل او د قید او شرط نه پرته وتل تضمین کړي برعکس د دې پوځونو د ایستلو لپاره هېڅکله اوږده 9 میاشتنۍ محاصرې ته ضرورت نه لري هغه په څو هفتو کې کولای شي خپل ټول پوځونه او خپل وسایل د افغانستان څخه وباسي که چېرته کوم تقسیم الاوقاتو ضرورت وای نو هغه باید یو بېطرفه عسکري هیات په ټولو له وتلو سره سم هغه مزدور رژیم هم نسکور شوی وای کوم چې د روسي ټانکونو په سر افغانستان ته لېږل شوی او د دوی د مستجابین پوځ په ذریعه په افغان ولس تحمیل شوی او زموږ او بالاخره زموږ مؤمن ولس ته د دې حق ورکړل شوی وای چې خپل سرنوشت د خپلې عقیدې په رڼا کې په خپله خوښه او د پردیو د فشار او تهدید نه پرته ټاکلی مسکو د ناروا مداخلاتو زهرجنه ثمره ده د روسي پوځونو وتل یوازې په هغه صورت کې کامل او بلاکد شرط ګڼل کیدی شي چې د دې منفور رژیم ناولی ټګر ټول شي او روسان هغه په خپلو ټانکونو کې بېرته له ځان سره یوسي څوک په دې نه پوهېږي چې د افغانستان بحران صرف په هغه صورت کې حل کیدی شي چې ټول روسي پوځونه د ټول افغانستان څخه د قید او شرط نه پرته ووځي او د روسانو د مزدور حکومت خو د جنیب په ناقصې او غیر عادلانه معاهدې کې په دې حقیقت سترګې پټې شوې او د دې په ځای چې دا مشکل حل کړي او دا د جنګ لومړی ستر عامل منتفع کړي برعکس معاهده د همدې حکومت لخوا امضا کېږي او په دې ترتیب د جنګ عوامل په خپل حال پاتې کېږي آیا دا جنګ د روسي پوځونو د راتلو نه مخکې ټولو زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې د جنیب د معاهدې په ترڅ کې د دې په ځای چې مسکو دا تعهد وکړي چې بیا افغان او د نجیب حکومت ترمنځ امضا کېږي مګر پاکستان زموږ د ملک په امورو کې مداخلت کړی او د ده د لاسوهنو په نتیجه کې دا بحران را پیدا شوی تر څو د لاسوهنې د نه تکرار تعهد وکړي پرته له دې چې د افغان مهاجرینو نه په دې هکله پوښتنه وشي او د دوی د نظریاتو او شرایطو خیال وساتلی شي او هغه ته اهمیت ورکړی شي او پرته له دې چې په افغانستان کې د دوی د بېرته ستنېدو لپاره سازګار حالات را پیدا شي د جنیب معاهده امضا کېږي او ټول هغه ضد پرسونل ماینونه چې روسانو په کلو بانډو ځنګلونو باغونو کې په لارو کې او د ښارونو په شاوخوا کې ښخ کړي فرش کړي دا ټول خنثی کړی شي له دې نه مخکې مهاجرین خپل ملک ته نشي ستنېدلی دا دی هغه مهاجرین چې د خپل عودت لپاره همدا څلور شرایط لازمي ګڼي هغه د خپل لاسونه اوچت کړي د دې حقایقو په رڼا کې هر څوک دا قضاوت کولی شي چې د جنیب مذاکرات ناکام ول کوم ته متوجه دي چې هغه د خپلې منفي رویې په وجه او په دې خاطر چې نه یې غوښتل جګړه پای ته ورسېږي او افغان ولس ته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق ورکړی شي دا مذاکرات ناکام شول زما ورونو مونږ د جنیب د معاهدې له امضا کېدو نه دی نه لرو
ډېر ژر به ټولې دنیا ته دا حقیقت څرګند شي چې د مجاهدینو د موافقې نه پرته هېڅ معاهده په افغانستان کې نشي پلي کولی. روسان نشي کولی چې خپل شرمناک شکست د داسې کاغذي معاهدو په ترڅ کې د نړیوالو له نظره پټ کړي او یا په دې ترتیب خپل عسکري شکست په سیاسي پته بدل کړي. انشاءالله دا معاهده به د روسانو د رسوایي او د ذلت په سند بدلېږي. د روسانو د وطنو نه پاک د مجاهدینو په وړاندې انشاءالله هېڅ څوک نشي تم کېدی او د دوی د بري او فتحې مخه نشي نیولی. د نجیب منفور او کرګیړن رژیم چې دا متکا لرې شي دا مات دیوال به په ځمکه پرېوځي. زما ورونو ستاسو به په یاد دي چې د جهاد په پیل کې هېڅ چا دا ګمان نشو کولی چې افغان مجاهدین دي صرف پوځ ته ماتې ورکړي او هغه دې له افغانستان نه وتلو ته مجبور شي. خلکو به ویل کوم ملک چې یو ځل روسانو نیولی بیا نه دی آزاد شوی او د صرف پوځ په روایاتو کې د ماتې او په شاتګ روایت نشته. خو نن تا خپل ایمان خو نن ورونه له شعارونو نه ډډه وکړئ. تا د دنیا په تاریخ کې نوی باب پرانیستلو. تا د دنیا ټولو مظلومو ملتونو ته د ازادۍ لار وښودله. تا لویو استعماري قوتونو ته دا تاریخي درس ورکړ چې بیا په اسلامي ملکونو د تیري جرأت ونه کړي. تا د ټول اسلامي امت د عزت شمله اوچته کړه او هغه ته دې د خپل ګذشته ملک د موږ هېڅ پردي ملک ته خپل پوځونه ونه لېږو. بیا به دا غلطي نه تکراروو. ستا ګزارونو بېګا عقل سرته راوړو او په دې خبره دې پوه کړه چې په پردي ملک کسان ضعیف دي عسکري څېره یې لویه ګڼل کړې. روسانو ته چلنج ورکوو موږ روسانو ته چلنج ورکوو چې څومره وسایل کولی شي نجیب ته دې راولي. انشاءالله دا ټول وسایل به د مجاهدینو په لاس په غنیمت کېږي. زما ورو د نجیب حکومت د وسلې د کموالي له مشکل سره مخامخ نه دی تر څو د وسایلو په رالېږلو سره د هغه مشکل رفع شي بلکې هغه له ملت نه د تجرید کېدو په مصیبت اخته دی. هغه په خپله خوا کې داسې څوک نه لري چې د ده وسله واخلي د خپل ملت په خلاف وجنګېږي او د کمونیست رژیم لپاره قربانۍ ته تیار شي. روسي پوځ د همدې لپاره افغانستان ته ولېږلی شو چې زموږ مؤمن ملت کمونیستي رژیم نه منلو او په ټول ملک کې داسې کوم جنګي قوت نه و چې د روسانو له مزدور رژیم نه د ملت په خلاف دفاع پوځ په ځای افغانستان ته د نجیب او د کمونیست رژیم د حمایې لپاره وسله رالېږلې وه. دا منفور رژیم اوس هم پردي پوځ ته هومره اړ او محتاج دی لکه 8 کاله دمخه. د پردي پوځ نه پرته دا رژیم د محدود وخت لپاره هم دوام نشي کولی. تاسو لیک صبر وکړئ چې یو ځل روسي ټانکونه له افغانستان نه په وتلو پیل وکړي او د دوی پوځونه هغه امنیتي پوستې تخلیه کړي کوم چې د دې رژیم د دفاع لپاره روسي پوځونو جوړې کړې وي او دا پوځونه قطارونه او ټانکونه د مسکو طرف ته وخوځېدي. د هغو کسانو په هکله چې له خدای جل شانو نه پرته ځان ته نور سرپرستان نیسي
او په هغوی بربسه کوي. فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. د هغو کسانو مثال چې له الله نه پرته نور اولیاء نیسي د غړي په شان دی چې کور یې جوړ کړ. خو یقینا چې تر ټولو سست کور د غړي کور دی. کاش پوهېدلی. زما ورونو کسان مونږ ته پاکستاني ورونو په کلکه او مقرر طور اطمینان را کړی چې په هېڅ صورت کې به خپل مهاجر او مجاهد ورونه په نیمایي لارې کې هدف ته د رسېدلو نه مخکې یوازې پرېږدي او تر پایه به د ثابت په شان د خپلو افغاني ورونو په اخلاص او صداقت سره ملاتړ کوي. خو مونږ دا جهاد د لوی خدای جل شانو په بربسه او اعتماد شروع کړی. د قدیر خدای او چا چې په خدای بربسه وکړه نو خدای ورته کافي دی. یقینا چې الله خپل کار سره پیژونکی دی. بېشکه چې الله هر څه ته ثابته نیټه او نصیر په حیث کافي دی. زمونږ شعار تل همدا او د تل لپاره به همدا وي چې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الله مونږ ته کافي دی او هغه تر ټولو غوره وکیل دی، تر ټولو غوره مولا او تر ټولو غوره نصیر دی. زما ورونو لکه څنګه چې تر اوسه تعهد وکړو چې تر څو ټول روسي پوځونه له ټول افغانستان نه لرې وتلي مونږ به خپله وسله په ځمکه نه ږدو او د سنګرونو به نه پورته کړو. څوک دي زه دا الفاظ یو ځل بیا تکراروم. څوک چې له ما سره په دې تعهد کې ځان ملګري کوي مونږ مونږ د افغانستان د راتلونکي نظام په هکله هېڅ بهرني طاقت ته د مداخلې او تشبث اجازه نه ورکوو. مونږ به تر هغه او زمونږ ملت د بهرني فشار او تجاراتو او په سرحدي کلو د وحشیانه بمباریو سره د روس تعدیب د هند تعدیب سره په پوره جرأت د خپلو افغاني ورونو په ملاتړ کې ثابت او صابر پاتې شوی. امید دی قدیر خدای جل شانه هغه ورځ ژر راولي چې ټول روسي پوځونه زموږ له ملک نه ووځي او په آزاد او مستقل افغانستان کې یو کامل اسلامي حکومت جوړ شي او په دې ترتیب زموږ د 14 لکه شهداو 50 لکه مهاجرینو او د ټولو هغو انصارو ورونو ارمان ترسره شي کوم چې د مجاهدینو د وروستۍ فتحې او کامل بری په انتظار دی. ورونو ځینې خودغرض حلقې او د اسلام دشمنانو کوم چې نه غواړي چېرته په دنیا کې یو اسلامي حکومت جوړ شي، کوم چې نه غواړي د مجاهدینو په لاس په آزاد افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ شي، دا تبلیغات کوي چې که روسي پوځونه د افغانستان نه ووځي نو د مجاهدینو ترمنځ به د اقتدار لاسته راوړلو لپاره مسلحانه کشمکشونه پیل کېږي. زه ورونو ته اطمینان ورکوم چې زموږ مومن ملت به هیڅ کله په داسې ناروا جنګ راضي نه شي او چاته به د دې موقع ور نه کړي چې د اقتدار لاسته راوړلو لپاره د مسلحانه رقابت لار غوره کړي. موږ د مجاهدینو موقت حکومت اعلان کړی
امید دی دا حکومت تکمیل کو او د افغانستان په داخل کې په یوه آزاده مسؤونه منطقه کې دا حکومت عملا تاسیس کو. زمونږ فیصله دا ده چې د روسي پوځونو د وتلو نه پس به د همدې موقت حکومت تر نظارت او اشراف لاندې عام انتخابات ترسره کېږي او یو منتخب اسلامي حکومت به جوړېږي. له دې نه پس به په افغانستان کې نه خانداني حکومتونه دي، نه کودتایي حکومتونه دي او نه د بهرني سازش په نتیجه کې په ملت تعمیر شوي وطن خرڅوونکي حکومتونه، بلکې د ملت په خوښه به اسلامي منتخب حکومت جوړېږي. د اسلام د کامل بری په امید او په آزاد مستقل افغانستان کې د یو کامل اسلامي حکومت په هیله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. له ټولو وروڼو نه خواهش کوم چې همداسې ودرېږي. زه څه شعارونه لرم، امید دی دا شعارونه له ما سره بدرګه کړي. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، لا تحزن ان الله معنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله هاديا ونصيرا، وكفى بالله هاديا ونصيرا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هموطن باید خود را برای تحکیم استقرار نظام الهی با صراحت ابراز نمودن شود میشود که تا چند لحظه دیگر که محفل به آخر میرسد تحمل خود از دست نده. چندین قایدی توجه کنید، اونو دعا وکړي تو دعا بزو الله نه نیاز وکړي، مهربان پوره کړي. زمونږ د شهیدانو ارواح یې په جنت کې خوشحاله کړي، زمونږ په کونډو یتیمانو رحم وکړي، پروردګاره زمونږ سترګې په اسلامي نظام یخې کړي. اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. نعرې تکبیر، Let's go!